وایي چې په وطن بیا وږي پاخه شول، په وطن بیا وږي پاخه شول، د مسافرو پکې نشته نصیبونه. ملګرو زموږ مخې ته د کټوۍ ډاډه پرته ده، د کټوۍ وږي. ډاډه په دوه قسمه، یو هغه چې په انګار کې ورید کړی شي او هغه اکثر ملګري بهر پخوي او دغه هم یو کلتوري سره، او دا هم د کلتوري سره کله چې د کور خلک وږي سپینوي او دا وخت د سپینېدو وخت دی، د لو وخت دی، نو په دې کې چې کوم تنکي پاتې کېږي هغه په کټوۍ کې پخېږي او د ټول کور خلک یې بیا په شریکه باندې خوري. په دې کې هم د اتفاق اتحاد نښه هم ده، ذریعه هم ده او زموږ پښتون کلتور حصه هم ده. نو الله دې پکې ستاسو د ټولو نصیب وکړي او موږ په ور روان یو. دغه یو ذات له مرچکې دی، دا واړه وه چې خولم ترې ورنه وړې، خو خبره دا ده چې او دا مالګه ده چې موږ بیا ټرای کوو ډېر دا وږی دی او دا مرچکی دی، خو دا واړه راسه دي، دا به وروسته کوو. زه بسم الله وکئ د خیره ښه، ما خو له مرچکی هم ورکړو، الله دې خیر کړي. زمونږ کیمرامین اوس راغلی ښه، کیمرامین صاحب ویډیو جوړول اوس موږ له دعوت ورکړو چې راځه واړې نه خوري. دا ستاسو ولاګ هم شو، صحیح شوه او ټاپه هم درته ما عرض کړه.